دا نن هغه ورځ ده چې موږ کمپین شروع کړو دا سوشل میډیا به وي دا کلي علاقې به وي خو که موږ خواري وکړه دا به هر شی پر امن وي موږ به ژړا او فریاد ته نه اوسېږو خو نن خواري پکار ده دا هر څه دا خپل سوشل میډیا دا خپل کلي علاقو کې تګ راتګ د چا سره ناستې ولاړې د دې کمپین دپاره تاسو وګرځوئ وخت به ولګي خو انشاءالله نتیجې به مثبتې وي نتیجې به د کام وطن په حق کې وي نو زه بیا وایم د امن په حق کې به په دې اعتبار باندې دا اوس چې را روان دی د پښتنو ولسي پاڅون په هره ضلع کې پښتون ولسي پاڅون کیږي د دې دپاره د هرې ضلع مشران دې تر سبا پورې ځای او وخت وټاکي بیا چې ټول کمپین ورته وکړو په شریکه هم وکړو او د هرې ضلع خلک یې په ضلع کې هم وکړي مونږ ګورو چې د کومې ضلع خلک څومره کلک ولاړ دي انشاءالله ټول پښتانه ولاړ دي ټول کلک ولاړ دي هغه ورځ چې کیمپونه هم وو هیچا خپل کیمپ یوازې یا خالی نه و پرېښی هر چا خپل کیمپ د خپلې خاورې د خپلې ضلع یا د علاقې د عزت په خاطر هم یو ډک ساتلی و چې داسې نه وي چې دلته مشرانو کې د پښتنو په نسل کې څه کمای وي نو انشاءالله زه هیله لرم چې څومره پښتون وطن دی په دې کې به چې څومره ضلعې دي په هغه کې به په لویه کچه ولسونه او مشران په شریکه باندې یعنې د چا سپیسیفیک نه د چا مخصوص نه دا د ټولو شریک کار دی دا دغو ټولو ته یعنې چې څومره دلته دغو ټول باید خواري وکړي او په یو ځای باندې په لویه کچه باندې پاڅون وشي دا منمه چې دا پاڅونونه اول ځل دومره په لویه کچه کیږي نو په دې کې کوشش وکړي چې انتظامات یې داسې کمپلیټ وي چې کمی به شی را نه شي په نمایندګي کې کمی زیاتی نه وشي په د ولسونو په خبرو کې په کیسو کې کمی به شی نه وشي نو هغې دپاره باید خواري وشي منتظم انتظام په لحاظ سره هم او د کمپین په لحاظ سره اوس راځم د دې جرګې په حواله سره څه د شکوکو او شبات خلک پیش کوي شکوک جوړوي د خلکو په ذهنونو کې داسې وسوسې اچوي چې گویا کې دا جرګه خو دلته د پښتنو په خاوره باندې د یو خانه جنګي سبب ګرځي گویا کې دې جرګې خو پلانکي خبره وکړه پلانکي یې نه وکړله هغه وشول دغه وشول تر ټولو اول خبره د دې جرګې عملي کولو دپاره به ټول کام تیار وي یو خو مخصوص تعداد خو ټول د اتیا کسیزه کمیټي په دې شریکه ده چې نه ټول کام به راوځو ټول ملت به د دغې جرګې د عمل دپاره په یو ځای سره ولاړ و هم په دې کې دغه شکوک چې دا د خانه جنګي باعث جوړیږي هیڅ خانه جنګي په دې کې نشته دی او نه څوک خانه جنګي کوي نه پښتانه په خپله خاوره د چا یعنې د خپلو پښتنو وینې تویوي نه داسې بله څه اراده ده البته د امن دپاره د خپل وطن د امن دپاره د ښه ژوند دپاره چې دوی کوم یعنې دلته حرکت کوي هغه ظاهره خبره ده پښتانه هسې هم خلک وژني که بیا د امن خبره ته هم څوک نه پرېږدي بیا خو ظاهره خبره ده چې دوی هسې هم پښتانه نه دي پرېښي اوس به هم دوی هغه عمل کوي نو محترمو دا یو هسې د هغو خلکو چې د هر وختي د پښتنو د اتحاد مخالفت کړی دی دا د هغو خلکو یعنې پروپیګنډې دي دروغې دي باید په هر ځای کې دغو خلکو ته ډېر په ښکاره وویلل شي چې د دغې خاورې امن زموږ ضرورت دی دا هیڅ د خانه جنګې یا د بل څه دپاره د پښتنو په منځ کې دا څه نه ده دا دروغ دي په دویم طرف باندې بیا دا خبره کیږي چې دغه دلته ترهګري یا د څومره دا هم دا پښتنو خپله جوړه کړې ده پلانکی پښتون و پلانکی دلته که ته وایې چې پښتنو خپله جوړه ده نو د پښتون په خاوره ریټ د پښتنو خپل و که د دې ریاست و نو چې ریاست څه غوښتل هغه به کېدل که پښتانه ولې پښتانه په خپله خاوره ریټ نه لرلو ولې د پښتنو څه ځان ته سټیټ نه و ګنې که چیرې ځان ته خپل ریاست وی خو بیا به هغه خلک چې دلته د ترهګرۍ ټرینینګ ته راتللو هغه به بند کړي وی نه به وی راغلي خو دلته د ریاست ریټ و نو ریاست څنګه وایي چې هغه خپل پکې ملوث و د هر شي کې د ټولو منصبې جوړولو کې ملوث و او نن خبره په پښتنو ورړوي نن خبره د پښتنو کوي چې دا خو ترهګري گویا پښتنو شروع کړې ده گویا پښتانه ترهګر دي پښتانه نه دي ترهګر ما سره دا خلک مخامخ کینی چې په زر ثبوتونه یې ورته ثابته کړمه نو دغه خبرې انتهایي دغه سپیشل چې کوم خلک کوي موږ هغو ته وایو پښتانه مو ډېر وځورول پښتانه مو په ویشتلو باندې په زرګونو نه په لکونو شهیدان کړل زخمیان مو کړل ورک مو کړل او نن مړه هم دی او پړ هم دی یادوي
ظلم دې وکړه، جبر دې وکړه، مزید د دې پروپیګنډونه یا د دغې دروغو نه دی چې څوک یې هم پیلوي قلار دې شي. پښتانه نور په خپله خاوره امن غواړي، د دغې فسادونو د دغې ډالري جنګونو هیڅ برداشت نه لري. محترمو، تر ټولو ښه پرېکړه زه دلته بیانوم هغه چې وشوه چې زه ډېر مطمئن یم هغه د لاپته افراد دپاره وه، د میسینګ پرسن دپاره، هغه د شهیدانو دپاره وه، هغه په ځمکو د قبضو دپاره او د ړنګ کورونو دپاره وه. پخوا به د دغې مقدمه یوازې یو تحریک په مخ اخیستې وه، اوس ټولې ضلعې، ټول قبیلوي قامي علاقایي مشران، ټولې سیاسي پارټۍ ورته په یو ځای دي او د میسینګ پرسن د لاپته افراد دپاره، د شهیدانو دپاره، د ړنګو کورونو یا ودانیو بازارونو دپاره او په ځمکو د قبضې دپاره یې خپله کمیټي سازوي او داسې بیا یې دپاره تیاري هم کړې ده. پرون هم روابط ارشی شوي دي چې په دنیا کې کومې غټې ادارې دي چې هغه انصاف ورکوونکي په نامه باندې یادیږي، هغې ته هم ټیمونه جوړ شوي دي او دلته هم چې څومره عدالتونه دي، نور به زما د وطن مور یوازې خپله نه ګرځېږي، د دغې وطن د دغې جرګې چې کومه کمیټي ده هغه به په خپله درومي، دا ټوله ډیټا به دوی وړي، هر ځای کې چې څومره هم د دې دپاره سټرګل دی هغه په شریکه کېږي. خو البته دوی کمیټې چې یو دلته د ډېرو لویو وکیلانو او یو په نړیواله سطح باندې د لویو وکیلانو دا اول ځل کېږي چې هغې دپاره د ټول قام لاړخه کمیټي جوړه شوله چې په هغه باندې څومره هم مصرف راځي، چې په هغې باندې څومره منډې راځي، دا به ټول په شریکه باندې یعنې د دې دپاره کوي. نور هغه ورځې چې یوازې به دوی ناست وو یا یوازې به پی ټي ایم ورسره ناست وو، نه اوس به ټول په شریکه باندې هم د دوی دپاره عدالتونه ځي، هم د دوی دپاره به مزاحمت کوي، هم د دوی دپاره به هر هغه کوشش کوي او د دې دپاره یې بې له ځان ته کمیټي هم جوړه ده. نو دغه ده چې دغې جرګې په حواله سره به د اتوار ورځ چې کومه ده هم دا به ټول په شریکه باندې راوځي. د دغې جرګې عملي کولو دپاره یوازې مخصوص تعداد نه بلکې ټول قام به ورسره ولاړ وي، ټول ملت به ورسره ولاړ وي. نو په دې هکله باندې د اتوار ورځ ته بیا وایم ټول په خپلو سیمو کې په دومره لوی تعداد راوځئ چې دنیا جهان ته پته ولګېږي چې پښتانه څه غواړي، په خپله خاوره امن غواړي، نور د جنګونو نه، نور په دې خاوره باندې د دغې یعنې چې کوم د دوی سره ظلم وشو د دې نه تنګ دي او چې څومره ظلم ورسره شوی دی، جبر ورسره شوی دی، هغې حساب غواړي چې څومره د دوی په وسایلو باندې قبضې شوي دي، د هغو نه د ظالم او زورور لرې کول غواړي، په دې خاوره باندې د خپلو شهیدانو تپوس کول غواړي، د خپلو لادرکو خلکو یا د دغې ړنګ وطن د دغې تپوس کوي او په راتلونکي وخت کې دنیا قوتونو ته دا یو پیغام ورکوي چې دنیا هر هغه قوت هغه د امریکې نه واخله تر چین او د دغې ملک تر واکدار پورې چې څومره هم دي دغو ټولو قوتونو ته یو پیغام به د اتوار پر ورځ ټول پښتانه په یو ځای ورکوي چې نور د موږ دلته دا جنګونه، دا پراکسي، دا نظامونه چې په دې خاوره جبر ځنې پیدا کیږي دا نه منو. نو بیا دغې په حواله سره یو خبر اخر کې کومه، چونکه مرکزی جرګه خپل یو اتیا کسیزه کمیټي لري، هغه به خپله خبره یا مطالباتو تفصیل یا د دغې پریکړو تفصیلات هغه به دوی خپل شریکوي. دا یوازې ما چې کوم دلته اتیا کسیزه کمیټي نه علاوه یعنې یو مشترکه فیصله شوې وه چې هغه د اتوار ورځې ته د یو احتجاج په شکل کې شوې وه، هغه احتجاج دپاره ما د پیغام خورولو چې دا پیغام خور شي او زه دا وایم چې څومره هم څوک دي هغه د اتوار ورځې لپاره پیغامونه خپاره کړي چې څومره غږ پورته کولی شي هغې ته د غږ پورته کړي. په آخر کې یو